بل اخیری خبره ټیم ختم دی د الله رب العالمین یو عجیبه مهرباني ده په دې بندگانو باندې یو د خیر دروازه بنديږي بل د خیر دروازه کولاویږي نو د رمضان غوندي قیمتي میاش دا په ختمېدو ده نو دې پس شوال راځي د شوال په اول تاریخ باندې وړکې اختري په اختر کې روزه نیول دا ممنوع دي او حرام دي شریعت حرام ګرځولې او دا الله د نبی نه فرمانی ده خود د دې اختر د ورځو نه بعد انسان د شوال روجي ونیسي شپږ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر یو انسان د رمضان روجي ونیولې او ورپسې بیا شپږ روجي د شوال ونیولې نو دا به سي لکه دا ټول مر روجه او د صيام الدهر اجر الله رب العالمین دل ورکوي نو دا یو دروازه بندي کې بل د خیر دروازه الله رب العالمین مونږ باندې راکولاوي چې هغه په دې شوال کې شپږ روزي نیولې الله رب العالمین دې مونږ له د مزید نیکو اعمالو توفیق راکړي دا کوم اعمال چې مونږ وکړه الله رب العالمین دې دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي